شفتالان څو دانې دي ټول؟ 1500 ونې دي. 1500 ونو کې ټولې دانې اته دانې خو په لکاو دي. کوم نوم؟ لکه نوم چې پرېږدي که نه. دا اوس وګوره دا سټرونګ دانه یې اوبه تېسسېږي دا ګورې دومره خوږه اوهو واه غریب به قلارې ودی پوه شوې او بس څومره خوند دی د ارام غرمې موده ده او د مالک یاسې موده دی راشه په رضا خو درته نه درکوي که نه خو غرمه ده هغه به قلارې ودي مړه په خل وایي دا ارام دي خو هلک ارام دي خو په ارام به خورو که نه که حلالي خو حلالېږو بیا سړی مالک نیسي ونې ته تړي واه غریب به قلارې ودی پوه شوې او بس څومره خوند دی د ارام یلی نو څوک پیسې نه وي بس راشه مې غرمه ده یا الله تعالی دې دې ته د هغې اجر ورکړي بس سبا ورپسې بیا راځم بوجۍ مې نه ده راوړه السلام علیکم قدرمندو لیدونکو اورېدونکو هېوادوالو خوږو ګرانو مینهوالو زه شفتالو نه رښتیا زه شفیع همدرد ستاسو ورور ستاسو په وړاندې راغلي کامله مرکه کوو او ما سره د کیمرې په باغ کې دی سراج الدین پجواک زمونږ کیمرامین هم دی او ایډیټر هم دی او زمونږ ډایرکټر هم دی قدرمندو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ ملګرو سره شریک کړئ او د خپرونو نه واخلئ خوند او راغلي دلته کامله او بس باغ کې چې مرکه کوو باغ مالک سره هم تاسو هغه دی ولیدلو ملاقات هم وکړو او دا دانې نه دي دا یې موږ له ښه په رضا راکړې ارام مې نه دي کړي ما ټوقې کولې او قدرمندو موږ سره پاتې شئ ګورئ دا خپرونه تر د پیل نه تر پایه پورې تعقیب کوئ ملګرو سره شریک کوئ او موږ به مخکې ځو نور تاسو سره به د باغ مالک سره او د نور سره خپرونې به کوو تاسو یې وګورئ ښه چېرته ځئ ما ماشاءالله ډېر ښایسته باغ دی او ښایسته دغه دی شفتالان دي پکې او بیا وګوره څومره سره شوي دی وګوره مزېدار دی ولاشه وګوره قدرمندو دا تاسو لیدلی شئ دا نه دی دا په ونه کې چې پاخه شي د هغې بیل خوند دي او هغه چې په نقل پاخه شي کارپېټ کې هغه باډي خرابوي دا چوخري باډي باندې سټرونګ وي مضبوطه وي تروش هم ده خوږ هم ده ډېر خوند کوي که نه یاره یقین وکړه چې دومره خوند کوي یارانه په شفتالو شو اوبه دې څڅېږي شات او دا متل به څنګه یارانه چې په شفتالو شوه داسې ګپ لګوله شفتالو خو شفتالو وي که نه ډېر مزه کوي او ډېر ښایسته ښایسته تاسو لیدلی شئ قدرمند وګوره تکې سرې دي ماشاءالله څومره ښایسته خواري دې سره شوې ده
دا په باغ کې پخه شوې که چېرته دا په کارپېټ پخه شي هغه سړی خرابوي باډي خرابوي دا اوس وګوره دا سټرونګ دا نه یې اوبه تې څڅېږي دا ګورئ دومره خوږه دا یو ځل بیا دلته همدې باغ کې د یو باغ چوکیدار سره هم داسې لنډ لشان مرکه کوو لږ راوړان شه وروره ورور جان السلام علیکم وعلیکم السلام وروره تاسې ښایسته نوم څه دی اعلی نظر ته چوکیدار یې دلته که پیردار یې موږ چوکیداري هم پیرداري هم کوو او نوم دی اعلی اعلی نظر الله نظر د شپې چوکیداری کوې نه د ورځې د ورځې مو د شپې مو لکه دې نه ته څنګه چوکیداری پیشوګان شړي نه ها خو دا مچان نه ماشومان او دا ماشومان او ماشومان سره نو پرې چې وخوري که نه مسلمان وري هغه به خوري نه هغه ته به یو دوه ورکوي منډان ماتې کنه دی په خاطر او خپل یې خوري که نه چې کومه دانه چې پخه خورو یې که نه څونه تنخواه درکوي دغه 300 روپۍ راکوي د ورځې د کال که نه میاشتې د ورځې داسې وي مکتب دې ویلی او مکتب مې ویلي او دا باغ والا در باندې خیال کوي او خیال باندې کوي لکه څه رقم او څه ضرورت یې هغه موږ ته راوړي تشې اوبه در باندې څکي نه نه ډوډۍ هر څه راوړي او ته په باغ خیال کوې که نه خوبونه کې نه باغ ته خو ګورو دا خو ډېر ماشاءالله ډېر غټ باغ دی که نه هغلته نه اوس مثال ته چا پسې لاړ شي او کلک پلک د دې ونې ته وتړي بیا ورته څه کوې نه تړی هم نه شي مګر چاپېر باړې نه ماشاءالله رتیک روشن یې سم څه شعر شاعري لطیفه ټوکه ټکاله نه نشم ویلی ښه بیخي شوق نه لري نه واده دې کړی او واده مې کړی ماشومان څو دي دوه مې زامن دی او مې لور ده ښه اوس به دې واده کړی اوس کور دې چېرته دی کور مې همدلته ده نږدې ښه او یو څو ذهني پوښتنه نه وکړم او یې کولی ښه حل به کېږي که نه ولې نه ګاډې واډې لارې خو ښکلې مزېدارې دا څه شی دی ګاډې وړې لارې ښکلې مزېدارې دا څه شی دی سالنګ لاره دا څه وی ښه هغه څه شی دی که نه چې ماشوم چې کله وشي بیا الله پاک وله ورکوي ماشوم چې کله وشي که نه مور خېټه کې چی نه ورکوي چې وشي بیا ورکوي وله پلاکه پوهېږم تا خو یې زه تکړه یم ما پاکول ته ویلې ده مور ګېډه کېږي نه وي که نه چې بیا وشي بیا وله ورکوي الله پاک هغه به نوم یې نوم کوم نوم لکه نوم چې پرېږدي که نه تا خو زه تکړه یم که نه یاره چوکیدار یې خو هسې ښه نور په زړه څه ارمان لري شکر دی ارمان هم لرم اوس ما او تا په لار روان یو که نه 50 لکه روپۍ پرتي دواړه په یو ځل وغورځېږو دا به د چا رسېږي دا شریکه وای نو نه که زه در سره بیا لکه مطلب شراکت ونه کړم دا زما بیا به څنګه چل کوي بس ته به بیا یا ته راته دغه شي ته به کوې راباندې نه ښه دا پیسې بیا نیمو که نه ستا شو دغومره پیسې به چېرته پرتې په لاره نه روان یو په لاره که نه ریګستان دی هلته شګو کې چې چا خښې کړي 50 لکه روپۍ او بس هلته به دې بیا څنګه یې نیمو که نه بس دغومره پیسې به نه وي پرتې ښه ولې نیمو به یې که نه بس د قسمت غواړي قسمت مطلب ولي به ما که نه ختمې به ما نه نه ولې نه دا ولې یاره ښه هېوادوال تا ګوري که نه څه پیغام ورته وړاندې کوې د باغ په اړه باندې پیغام مې دا ده چې بس هر سړی خپل هغه کې دی لکه هر سړی د راتنګ یو پټی دی نه نه یو بوټی کې دی او بس خپل وطن لپاره او که هغه د هر شي یو شفتالو نه وي که نه د نور بوټي لپاره او چې ونې کېږي مطلب او دا څه ټوپک وسله یې درکړي لینده مینده که نه 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 ټوپک یو شی نه اوس هغه ځای نه خلک لګي ته منډه وي هغه بیا څنګه چل کوي نه صرف مز نه نه ډاز ماس نه صرف غږ پې کوو چې نور هم وش کوئ نه هغه شفته نه هسې لږ ورکوې که نه نه ور دا ما دغه باغ مالک سره خو مرکه وکړه وایي مونږ وایي که نه لکه هر سړی کولی شي چې وخوري که نه زړه نه لږه باچا غوندې دی ته څنګه بیا ورته ولې کېنولې نو هغسې خبرې کوي او بیا ته یې هم کېنولې هغه مونږ اجازه هم ترې اخلو دنه که نه او اجازه ترې اخلو چې دا پلانکی غواړي
نو اخره کې هیوادوال ته بل پیغام خو نه وړاندې کوي یو خو دې وړاندې کو ها بس یو جهانمن نه چې تا زمون قیمتي و خراب کو ویشي ولا سپنجا کا اوس پنجا کو اوس پنجا کو کنه یار خپانه شروع ها قدرمند یو ځل بیا امید کوم تاسو به فری شاټونه لیدلی او خان بم تر اغسته یو ځل بیا د دې باغ مالک سره مرکه کومه دینه به دی باغ په اړه پوښتنه کو چې دا حاصل څونه وخت کې کوي او سی حساب کتاب د السلام علیکم وعلیکم خیر او جوړی قراری ده خیر دی قدرمند خیرت د جوړی شکر خیر تاسو خسته نوم څه دی نوم اسماعیل کاموال لږ د کیمرې ته توش کاموال دا باغ تاسو دی او شکر الحمدلله دا په سو جریبه کې واقع دا تجربه کې دي کې دا شپتالان سو دانی ټول 1500 ونی 1500 ونو کې ټول دانی اته نو دانې خو پلکا ودی او سونه ونی دی پکې 1500 ها 1500 د دې اصل سونه وخت کې کیږي دا یار اصل غون 2 میاشتې کې رسېږي په خیر بیا دلته چې دا کله تاسو کریټونه کې اچوي کنه بیا دا په کوم قسم سره پلوري تاسو خو اوس کاریګر ته نیسو پیک کوي وړو مارکیټ ته مارکیټ کې 100 ریټ وو ته ما خرڅي ها صدقات مقدقات او صدقات څوک راځي او خوري بس مشکل نه او خخکارې ورکړي اغلا ته ضرورت نه شي پټي دا اوس پاخه دي کشته ټیم بس یو ټیم به ډیر کم دی ورځ دوی به او بل پختره دا کومه میوه په ونه کې پاخه خشي کنه چې کارپټ باندې چې ونه کې پاخه شي خوان لري کارپټ باندې پاخه شي خوان نه لري ها ذایقه پکې نه ذایقه پکې نه یو او سونه وخت نه دی باغ تاسو باغباني کوي یاره دا کال وکاله کې زه دې کې لګیم نو ته ولا تنای ځان نه او تنای ځان او نور پرسنل در سره پرسنل کاریګر مزدوران سره شته دی او سرفرسي زه بغاړم نو دا سونه وخت کې دی تاسو هغه حاصل لاس ته راځي یاره خبره د خوارې د مای په دویم کال حاصل لاس ته راوړی او کار سخت دی اسانه دی نو دا اوس تا خپل باغ دی که چې قرارداد خپل دی ان شاء الله بیا به دا کاریګر راځي او پیک کوي به بس مارکیټ ته وړو په خیر نور ژوند سات زندگی څنګه دی والله خدای الحمدلله شکر شعر شاعري لطیفه ټوکه ټکاله یو ښایسته مطلب جالب خپرونه چې ژوند کې در باندې تېره شوي هم سره شریکه بس همدغه مې جالبه دغه دا مې شی په زړه ارمان ورسېدو په خیر دا مې په زړه ارمان او ورسره دکان هم چلي دکان هم لرم د څه شي دکان دی خوراک فروشي داسې څوک راغلي چې دا ته یو سودا قرض راکړو ته ورته نه چې هغه زړې دي نه یې راوړي ولا که درنه ولې نه چې مردار خوري بیا نه ورکوو که نه چې صفا کاته چلی بیا ورکوو ورته هفته په هفته نه میاشت کال کې کلونه معاملې دي نور هیوادوال ته ګوري پیغام ورته وړاندې کول غواړي بس دغه پیغام دی چې ټول خلک همت وکړي خپل کار وکړي بل ته لاس ونه نیسي سوال ډوډۍ ته باید کینی چې مؤثر راځي مواد راکړي خپل همت وکړي خولي وباسي دا مې پیغام دی ورته شعر شاعري یاره هغه شاید یاد تا نه یو جهالمن نه چې موږ له مو وخت راکړو قیمتي وخت هم خپل خراب کو او الله پاک دې همداسې سره زموږ کامیاب او کامران لرو یو جهالمن